په ټولنیزو شبکو د حکومت لخوا د بندیز په ځواب کې د نیپال 12 زورورو لاریونونو د دغه هیواد نظام سقوط کړ. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د نیپال د ځوانانو پاڅون چې لومړی وزیر شرما اولی استعفا او حکومت یې سقوط ته اړ کړ، پر ټولنیزو شبکو د بندیزونو لګولو پر ضد پیل شوی دی. نیپالي ځوانان وایي په هیواد کې بېوزلي، بیکاري او فساد د ډېرېدو په حال کې دی، او دا چې د اصلاحاتو لپاره د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه ویل شو، نو ځوانان یې پر وړاندې منسجم شول. د نیپال د وضعیت څارونکي رسنۍ لیکي پر ټولنیزو شبکو د خلکو نیوکو ته په زندان، شکنجه او له درکه کولو د ځواب ویل د دغه پاڅون تر ټولو عمده لامل دی. د فیسبوک پر پوسټونو د خلکو نیول کېدل، بیکاري او فساد هغه څه دي چې نیپالي ولس یې لاریون ته مجبور کړ. له پاڅون وروسته پرون د حکومت پاتو غړو پر ټولنیزو شبکو لګول شوی بندیز بیرته لرې کړ، خو وضعیت له کنټرول څخه وتلی دی او قهرجن لاریونوال د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکیو د کورونو د دروازې ته رسېدلي دي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې لاریونوال د مالیې وزیر او نور چارواکي ډبوي او ټول یې په وینو لړلي دي. په دغو اعتراضونو کې تر اوسه د 19 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي او د پارلمان ودانۍ ته اور اچول شوی دی. BBC او نیویارک ټایمز لیکلي کټمانډو له پخوانیو چارواکو خالي شوی او په پام کې ده چې ډېر ژر نوی حکومت اعلان شي.